بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرني درس کی منگا بسورة البقرة کی لگیو او بسورة البقرة کی منگا سلورو یا نمبر آیت ترسیدلیو. انم با انشاءاللہ دا اللہ سبحانه وتعالی په توفیق سره دا 15 یا نمبر آیت نه شروع کو. موضوع چې دینه په دې اخرنی آیتونو کې د روانو چې الله سبحانه وتعالی بنی اسرائیل ته خطابونه کړي، خبره غوي ته کوله. بل دا چې الله سبحانه وتعالی د غوي د مشرانو عیبونه بیان کړو چې غوي به هلي کولی، لکه د ابتدی د ورځې قصه چې و او دغه شان غوي د الله حکم منلو ته تیار نو او باغی کې به خو دی خو کول، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی د غوا د لالولو حکم وکړ، غوي د غواډاری کلال نکړه بلکې باغی کې تپوسونه شروع کړو. نو دا د غوي د مشرانو غیبونه، بل د غوي په مشرانو کې د عیب چې د غوي زړونه سخ شيو او الله د زړونو د غوي د یا د ګټو په شان سخو یا د ګټو نم زیاتو او ګټي د غوي د زړونو نه غوړي. دا غینه بد الله سبحانه وتعالی وی په 15 یا نمبر آیت کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم آیتاسو تمل رئی چی دا یهودیان بیمان روڑی استاسو پخبرو وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله او حال دا چی ویو ڈلا دا دوینا چی اوریدی بے خبری دا اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه بیا بے بدلولی مانی داغی ورستو دا دینا چی باغی باندی بپوشو وهم يعلمون و دوی پوی دل چی دا گنادان. وس دیزی که دا موجوده یهود عیبون بیانی کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوسوم دي دا عیبونه دا غوي دي. په دې کې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر او د مؤمنانو تم ختمي چې تاسو دا خیال دي چې د يهود بس تاسو خبره وبني او ایمان براوړي ځکه چې دوی زړونه پاک دي او دا خو حق خبري دي، بل دا چې په يهودو کې علما ډیر دي. نو الله دې چې د مؤمنانو تم ختمي چې څنګه به هغه خلک ایمان راوړي او غوي د الله خبري اورېدلې دي او خو ته پته چې د الله خبري دی به دغه معنی بدلی کړي دي، پای کې تحریف کړي. يسمعون كلام الله اوریدلی خبرې د الله. نو دې کې دا فائدې ده ساتي چې څومره آسماني کتابونه دي نو د الله حقيقي خبرې دي، چې څومره آسماني کتابونه دي نو د الله حقيقي خبرې دي. نو دې اوریدلی د الله خبرې به پای کې تحریف وکړي. تحریف په دوه قسمه، یو دا چې انسان الفاظ بدل کړي، لکه په تورات کې یو ټکی راغلی دی دوی هغه ټکی درکو په هغه ځواني بل ټکی کې خو یا دسی تحریف دیتم تحریف وي چې ټکی هم هغه خو هغه معنی تی ناخلی کوم معنی چې تر الله مراد ده دوی په خپل معنی ورننه باسي. او د دوه قسمه تحریفونه چې دینو يهودو کړی دي په تورات کې، وشي موجوده کم تورات ته د يهودو په لاس کې، نو په دې کې دوه قسمه تحریفونه شوي دي، یا خو الفاظ بالکل بدل شوي دي او یا د الفاظ معنی بدلی کړي دي. الله وی چې څنګه دوی ته هدایت ملوشي چې دومره غټ ګناه باندې دوی اقدام کړي، په دومره غټ نافرمانی باندې دوی اقدام کړي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کله چې دوی ملوشي د مؤمنانو سره نو دوی وایي چې مونږ ایمان راوړې دي. دا اوس په يهودو کې هغه ډله دي چې د منافقان دي. مخکې دې آیت تیر شوی دی د عام منافقانو مبارک چې کله غوی د مسلمانانو سره ملو شوی مونږ ایمان راوړل. دي چې عام منافقان نه دي مراد، دلته کوم منافقان مراد دي؟ يهودو کې چې کوم منافقان دي هغه تی مراد دي. بعض يهوديان به د مؤمنانو خواته راتلو هغه ته خپل ایمان ښکارا کو او دا خبره به تم کوله چې د پیغمبر صفات خو زموږ په کتابونو کې مشتي. دا خبره به ته کوله چې زموږ په کتابونو کې د پیغمبر تذکرہ راغلی ده، نو څنګه موږ په دې باندې ایمان نه راوړو؟ دا خبره به د منافقت په تور کوله. او دا خبره خو صحیح ده چې دوی په کتابونو کې دا خبره وا خو د زړه نه دوی په باندې ایمان نه راوړل. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ او کله چې جدا شي باز د دوی نه د بازو سره
کله چې دا کشران رالو مشرانو خواته د کم ځینه برالو د مسلمانانو د خوانه تلی بو د مسلمانانو خواته تل به یې رمنګ ایمان راوړل او د دې پیغمبر تذکیره غوږ په کتابونو کې مشته بیا برالو دي مشرانو تری مشرانو بوته دوی قالوا اغوی بورتوي اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ایا تاسو بیانوي دي مسلمانانو ته خبري چې الله خولي دي تاسو دې دا خبري ولي کوي چې تاسو د پیغمبر تذکره زموږ په کتابونو کې شتي او د دې مدینه تذکره به کې مشتي چې د بدیزي ته هجرت کې دا خبري وته مکوي ولي ليحاجوكم به عند ربكم انجام بداشي چې دوی بغالب شي پتا سبانه بنز درب استاسو قیامت خو دوی منو کنه قیامت منو خو پیغمبر نه منو قران نه منو نو دیو ته وی د قیامت پرز بد الله په مخ کې دا خبره وکي چې دوی ویلو چې زموږ په کتابونو کې دا تذکرې شتي بل معنی دا ده چې تورات په بشروالي سبب بشروالي تورات په بشروالي او تاسو ته خولي چې دا خبري بکشتي نو په تاسو به زور ورشي نو دا خبري مکو ویلته نن سباوم د بدعتيانو موليانو دغه کار دي د عوامو ته ویل قران او حديث مخه دا به مس وي مست او بیا په هر خبره کې دلیل غواړي او دلیل غواړي الحمدلله دلیل په هر خبره باندې خدا خلکو کار دي چې هغه تعلق د قران او حديث سره حکم چې بدعتيان دي ناغوی د عوامو ته د دین د واضح نه خي دغه یو وجه ده وي کدو تر دین واضح کو هر مسله ته پوه کړو دغه سم نیکونه دی به جوړ شي بیا وي زمونږ په هر خبره کې دلیل غواړي نو دی به دا خبره دي کشران ته کوله وي تاسو څه کار کوي افلا تعقلون ايت سوقلنا لري دي کشران ته وي قمقلان وي التلرشي حق وي حقیقت واضح کې سباله به د قیامت پر د الله په مخ کې وي چې دوی راته ویلو یا به د تورات راوالي بیا به پړ شي نو بیا به سي اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ایا نپویږي دا يهود چې یقینا الله پویږي پاغه چې دوی پټي او پاغه چې دوی ښکار کوي الله بیرت کوي چې کته دغه حق مؤمن ته ښکار نه کینو ول الله به بنه پویږي الله ته خو پتر کې تاسو ښکارم نه کوي الله ته خدای درو معلوم دي ګن د قیامت ورځ به بیا شرمای کته سو د مؤمنانو ته خبره وم نه کوي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني او باز د دوی نام پړ دي چې نه پويږي په کتاب مگر روان دي په خواهشاتو پسې وانهم الا يظنون او ندي دوی مگر ګمان کوي دا اوس درې مډل ده په دوی کې یو خو علما دي بل منافقان دي دا به کې درې مډل ده چې الله ته امیون ویل امي مطلب ان امپړ او د امي نسبت مور ته ده نو څنګه چې د مور نه پیدا دي هغه شان دی یوزکو ته امي ویل کی د مور د خېټې نه چړې راوځي نو لیکل ورځي نو لوستل ورځي نه دی هغه شان دی د درې مډل د پدوي کې چې دا جاهل لی بالکل لیکل او لوستل نشي کولای دوی په تورات باندې نه پوي خپل کتاب وتم نه معلوم پس په روان دي په ارزوګانو پسې او په ګمانونو پسې روان دي صرف پیدا خبره کوله چې جنت الله موږ له پیدا کړی دی او نور په منځ کې د خپل تورات نم نه دي خبره الله باز يهود دي سي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس هلاکت دا کسانو د پاره چې لیکي کتاب بلا سنو خپلو و دې ځنه الله بل ډول ذکر کوي چې غوی په تحریف لفظي کو د الله په کتاب کې تورات کې وشي چل کو تحریف خپل لاسونه به لیکل کول ثم يقولون هذا من عند الله بیا به خلق توي چې دا خو د طرف د الله ندي دا کار به ولیکو ليشتروا به ثمنا قليلا دې د پاره چې په دې باندې واخلي لګ دنیا الله ګوري دې ټول دنیا ته لګوي
دا ټول دنیا دا لګه ده. لګه دنیا مطلب دا نه چې دوی به لګې اونته کې پیسې اغستې. که دا ټول دنیا راجمع شي او ته د الله دین په مقابله کې او د آخرت په مقابله کې ورکې، دا خو لګه ورکې. لګه ده کنه، لګه دنیا دې واغسته او غټ آخرت ته پرېښه او هغه دې خرڅ کړو، د الله رضا دې خرڅ کړه. فويل لهم مما كتبت أيديهم، بس تبعید د دوی لپاره د وجې د هغه لیکلو نه چې د دوی لاسونو کړي دي. وویل لهم مما یکسبون، هلاکت د دوی لپاره د هغه څه نه چې دوی ګټلي دي. که تاسو خیال وکړئ په دې آیت کې ویل ټکی 3 پیرې راغی او دا ویل چې دی په معنی د هلاکت هم راځي، یعنې چې دوی لپاره تبعی ده، او بله دا چې دا په جهنم کې یوه کنده ده. جهنم کې یو کنده د چې هغې ته ویل ویلی کېږي. نو په دې آیت کې 3 پیرې ویل راغی، ځکه چې کارونه هم 3 ذکر کړي. فویل للذین یکتبون الکتاب، دا اولنی ویل دی، د ځان نه به په خپلو لاسونو کتاب لیکو. یقولون هذا من عند الله، الله ته به نسبت کوو. دویم ویل د دې لپاره شو لیشتروا به ثمنا قلیلا، په هغې باندې به لږه دنیا غستنو. دا دریم ویل د دې لپاره شو. 3 ګناهونه شو کنه، یو د خپل لاس باندې کتاب لیکل، دویم د هغې نسبت چا ته کول؟ الله ته کول، او بیا دین خرڅول په څه باندې؟ په دنیا باندې. دا یهودو کې مرض و. نن سبا په بعضو مولیانو کې دا مرض دي، پیسې وله ورکه او چې څنګه فتوا دي پکار یې قشان بدلولی کې پیسې ورکوه. پیسې ورکه چې موږ ته دا مسله ده. نو بعض ولیعیاذ بالله غشتي چې کوم دنیا پرست مولیان دي، هغه به ستا د ذهن مطابق او ستا د خواهشاتو مطابق فتوا ته درکړي. دا مرض په یهودو کې و. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا، او وی دوی هچری بن رارسی منتور مگر یو سورزی شمارلی شوی. یهودو کی بل عیب داو چې دا جنت به پزان پوری خاص کو، او دا به وی کمنګ جهنم ته زونه صرف په سلوي خروزو لزو الا ایام معدوده، مگر یو سو د شمار ورځي. صرف دا یو سو ورځي به موږ په جهنم کې او بیا به چته راځو، بیا به جنت راځو. نه، جنت زمونږ د پاره خاص. الله بسنا اشنارت کوي قل تورتوایا اتخذتم عند الله عهدا، آیت سنی ولد د الله سره سلوز. الله رته کوم ځای کې دا خبره کوي؟ لوز سره کړي قسم در کړي د تاسو وسلوي خروج له صرف جهنم ته ځي او جنت ته ځي. فلن يخلف الله عهدا، نبي اخو هچري خلاف نکي الله د خپل لوزنا. کله لوز در کړي نبي اخو سید ځکه چې الله د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي. خو کوم ځای کې لوز؟ ام تقولون على الله ما لا تعلمون، بلکې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. دروغ وایي په الله باندې چې جنت یې زموږ دپاره خاص پیدا کړی دی او موږ به سلوي خروج له صرف جهنم ته ځو. بلا من کسب سیئه، داسې نه ده بلکې چا چې وکړه ګناه، چا چې وکړه ګناه، دا صفات چې په چا کې به جهنم ته ځي. خبره د دې نه ده چې یهود به جنت ته ځي او هغه به جهنم ته ځي. خبره د صفاتو د چې اعمال څنګه دي. پرون موږ دا خبره بیان کړه کنه چې الله دا وایي چې ډلو له نیمونو له اعتبار نشتی، اعتبار دی له چې ستا عمل څنګه دی. الله وی نه دي سي نه د خبره څنګه چې تاسو کوئ، بلکې چا چې ګناه وکړو دي چې ګناه نه مراد عبد الله ابن عباس وی چې شرک دی، یعنی چا چې شرک وکړو. واحاطت به خطيئته، او راګیر کو دلر ګناه د ګناه راګیر کو، د شرک راګیر کو. راګیرورو مطلب دی چې د مرګ پورې د شرک کو تر دې چې دی بګي مړ شو. فأولئك أصحاب النار، هم دغ کسان ور والدی هم فيها خالدون،
دوی به پاغي کې همیشه والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي او نیک عملونه کړی دي اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دوی به باقی کې همیشه توحید پکار دی او د رسول سم تابعداري پکار دی جنت ګټلو لپاره دیو کارنه کې چې موږ يهوديان یو موږ به جنت ته ځو نور موږ نصارای موږ به جنت ته ځو جنت ته باغ سړی زی چې پزړه کې مضبوط توحیدی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کړي اوس د بل رکوع کې الله سبحانه تعالی د بنی اسرائیل نور بد صفات ذکر کړي چې دی يهوديانو ته د سلورو کارونو حکم شوی او هغه مات کو سلور کارونه دوی ونه کړو د سلورو کارونو نه منشي نو هغه کاری وکړو هغه حکمونه سو چې دوی ته کوم شی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې منګه غستې او مضبوطه وعده د بنی اسرائیلونه د لوزون الله یخو د دوی نه په جبه د موسی علی السلام غستې او یې په تورات کې دوی نه دا غستې شو لا تعبدون الا الله چې بندگی بنه کوي مگر د یو الله دغه بنیاد د کنه توحید د مسله چې بندگی بنه کوي مگر د یو الله بندگی وکوي وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښېګڼه کوي دا خبره موږ په عامو درسونو کې بار بار ذکر کړی دی چې الله د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کوي او دلیل په دې باندې چې د مور پلار حق ډیر زیات کم ځکه چې الله سبحانه تعالی توحید مسله بیان کوي بیا به د مور پلار حق بیانوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا دې ځکه سوې لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا د مور پلار سره حق کوي او قدر کوي او سره ښېګړه د دې نه مخکې چې هغوی د دنیا نه لاړ شي او مړ شي او ستا په زړه کې به یو ارمان پاتې شي نو دا دوه د جنت دروازې دي چې الله سبحانه تعالی ته د کولاو کړي نو د هغې نه مخکې جنت ته ننوځي چې د دروازې بندې شوي وذي القربى د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانانو سره د خپلوانو سره به هم ښه کوي دا ورته الله دا امر کړه او بله دا چې د چا سره به ښه کوي د یتیمانانو سره یتیم هغه چا ته ویلی کېږي چې د بلوغ نه مخکې دغه پلار مړ شي یعنی بالغه نه او پلار یې مړ شي او په زناورو کې یتیم هغه ته ویلی کېږي چې مور یې مړه شي ځکه چې د دې زناورو د دې بچو خیال چې دی مور ساتي نو زموږ د بس خلک لوی سړی به د 500 کالو وي دا غریب یتیم دی رسی شي یتیم وته یتیم خو ماشومي چې دغه طاقت نه رسي نو دوی لوی سړی او بس یې دا غریب یتیم دی او پلار یې نشته دا پلار د مرګ اله په انسان باندې اثر کوي چې انسان وړوکی ځکه چې دا پلار د الله نه بعد د دې لپاره یو غټ سبب دی د رزق د دې ژوند د تیرولو چې هغه پلار د لړ شو دی وړوکی نه هغه ژوند د هغه نیمګړی پاتې شي اچو چې سړی واده کړي او بچي پلار د لړ شي نو دته یو خفګان ورسي چې دنه د پلار لاړو یو مشر تلاړو هغه انسان تلاړو چې هغه د په دې پیدایش کې غټ سبب وو دغه وینه د په دې رګونو کې ګرځي خو دومره ده چې هغه ژوند دې سي نه خرابېږي لکه څنګه چې د ماشومه خرابېږي په دې خبره ورسېده موږ ټول ته یتیم وایو چې پلار یې مړ شي بس هغه ته یتیم وایو نو یتیم هغه چاته ویل کېږي چې هغه بالغ نه او دغه پلار مړ شي نو دې خلکو سره ښه کول د دې سره زړه نرمېږي په یو حدیث کې راغلي چې د ماشوم په سر باندې لاس راښکوده دې سره زړه نرمېږي ماشوم په سر باندې لاس راښکوده سره زړه نرمېږي هغوی سره ښه کول د هغوی کفالت کول د رسول سم سره په جنت کې د ګاونډیتوب درجه ول الله سبحانه تعالی ورکوي
والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او وای خلقو ته خسته خبري دا ته الله حکم کړو چې ښه اخلاق وساتئ نرم اخلاق وساتئ واقيموا الصلاه وپابندي د مانځه کوئ واتوا الزکاه ورکوئ زکات د لوزونه الله سبحانه وتعالى دا وینا غستو دا خبري او ته خولي خدا قسمه خبري ګره مونږ تم شوي دي ګره زموږ په دې شریعت کې دا خبري شتي چې بندگی به واجب الله کې د مور پلان سره بخښه کې د خپل خپلوان سره بخښه کې د یتیمانو سره بخښه کې مسکینانو غریبانو سره بخښه کې د خلکو سره بخښه اخلاق ساتي منځونه به کوي زکاتونه به ور کوي هغه سي چلو کو ثم توليتم الا قليلا منكم بیتاسو واوری دی د دې لوزوننا مگر لکسان ساسونا لګو کسانو د لوزونه پوره کړو بنی اسرائیلو کې او غالبا تاسو شو هغه تی واوریدو وانتم معرضون او همیشه تاسو راز کون کیئ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أو كلتيا واغست منغ مزبوط وادستا سنا لا تسفكون دماءكم جنبتو يويوني ديوبل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم او نبو باسي يوبل ذكورنو خبلنا انفسکم ترجمه خو در زانون خپل یعنی زانون خپل بنو باسی د کورون زانون مطلب یو بل بنو باسی ثم اقررتم وانتم تشهدون بیاتاسو اقرارکم او تاسو گواهی تاسو دا خبر اومنه چې بس سیده مونږ بدی سکو الله سبحانه وتعالى په دوی باندې دا خبره لازم کړی و چې یو خو به یو بل ویني نه توي وي دویم یو بل به د کورون نه نو باسي درېما کپتا سو کې سو قیدی شي نو ټول به شریک د قیدی را خلاصوي په مدینه کې درې قسم ډلې وي د يهودو یو بنو نذیر بل بنو قریظه او دریم بنو قینقاع د درې د يهودو خاندانونه په مدینه کې اوسېدو او دوه د مشرکانو عربو چې یو اوس او بل سو خزرج کم ته چانسار ویل کیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم غوي مرګرتیا وکړه د اولنې دوه ډلې چې دی بنو نذیر او بنو قریظه د دوی په منځ کې به جګړې ډېرې راتلې او د بنو قینقاع چې ونه د بنو نذیر مرګري و د قبيله د غوي ملګری و نو د صوبه منځ کې جنگ شو د دوه دغه چې د درې مخ د اولنې ملګری ده د دوی په منځ کې به جنگونه راتلو بیا د اوس او خزرج چيري د یو ډله د اوس سره مرګري و د يهودو او د بل ډله چا سره و د خزرج سره مرګري و نو دوی به د عرب د اوس او خزرج د بیره پارول دوی به یو بل ته ګرمول چې دوی د یو بل سره جنگونه وکړي د مشرکان به یو بل ته ګرمول او دوی به سره بکیم بیا ولاړو نو الته چې دا اوس جنگ لروزي خزرج روزي نو دي سره يهوديانو روزي کنه ځکه چې دا دوی مرګري دي او دغه دوی مرګري نو دوی به په دې جنگونو کې یو بل وجل خپل يهودي به مړکاو خپل يهودينه به ځمکه نیوا خپل يهوديان به قیدیان کول نو ګوره هغه لوز دوی مات کو چې الله وتعالى چې یو بل بنه وجني دوی هغه لوز دوی مات کو چې الله وتعالى یو بل به کورون نه نو باسي خچ کله به دوی د يهوديان قیدیان شو نبي به دوی په خپل مرګرو په سلاړو چې به قیدیان کړي وي دوی را خلاص کې موږ بس سره لپاره پیسې را جمع کو نه وي بوته څنګه را خلاص کوس تاسو کوم سره په جنگ کې وي په خپل لګیو جنگ مشرکو وسوي چې را خلاص کې وینه الله موږ ته ویلي دي چې کله تاسو کې سو قیدی شنه غبا را خلاصوي نو دا ټول خبرې نه منلې او دا یو به کې منلا وسوال لري چې په دیو خبره ولې عمل کو ها روپۍ پکې وي دا پیسې به دوی را جمع کولې کنه وی پیسې را جمع کې چې قیدی را خلاص کو نو ځان له پکې وهنه کوله
دا غي د پاره په یو خبر باندې عمل کو او په دې نور باندې عمل نکو الله به مغرت کوي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو دغه کسان یې چې تاسو وجنئ یو بل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو باسي یو ډله ستاسو نه د کورونو د غوینا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تاسو مدد کوي د یو بل سره د غوی په مقابله کې په ګناه او په ظلم کولو باندې مشرکین سره به مرسته کوله کنه د خپل يهود په مقابله کې وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارَاتُ فَادُوهُمْ او کراشي دا خلق تاسو ته قیدیان نو بیا تاسو جرمانه ورکوي دا غوی د طرفنا وهو محرم عليكم اخراجهم او حال دا چې حرام شوی دی پتا سو باندې وستل دا غوی الله چې قیدیان خو آزادوي خو دغه تول نه ګوري ما خو پتا سو باندې دام حرام کړی چې یو بل د کورون نه وباسي یو بل به وجنه نه باغي ور عمل نه کوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو آیا تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب باندې او کفر کوئ په بعضی سبانی بعضی خبرې منئ او بعضی نه منئ نن سبب دا مرض ده کته چاته حدیث وې نو دا حدیث ته پلانی مذهب د پاره او دا حدیث ته پلانی فرقې د پاره تا چې کوم حدیث دا د امام شافعي مذهب ولا د پاره دی او د قبل حدیث دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ولا پاره دا تقسیم کوم ځکه دی چې بعض به منی او بعض به نه منی او دا به تقسیم کې په دې مذهبونو باندې نو دوی اوس ګوره په کوم خبره کې چې ته فائدہ دا غي ومنله په سوره جمهور کې فائدہ ده کنه هغه نور نه منلې فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا نو ند بدل دا غچا چې کیدا کارستا سونه مگر شرمندگی دا په ژوند د دنیا کې داخلك بالله په دنیا کې شرمای ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب او پورز د قیامت بدوی واپس کړي شي سخت عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله نه خبر دا عملونه چې تاسو یې کوئ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة دا کسان دي چې اغستې د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نو کم بنکړې شي د دوی نه عذاب او نه بد دوی سره مرسته کیږي ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا منګ ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب کوم کتاب ورکړو تورات ورکړو او دبل خطاب دی پدې کې غرض ده دی الله بیانې زمونږ دی امت ته دا خبر او رسول سلام ته چې دی يهوديانو د پوخانو پیغمبرانو نه انکار کړی دی نو چې خپل رسولانی نه دي منلی نو پیغمبر ته بس ومني اکم پیغمبران چې دوی ته راغلي په وخت کې هغه منلی هغه نه دي منلی نو ته بس ومني الله وي منګه ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او را لګریو منګه دا غنو رستو ډیر پیغمبران وآتينا عيسى ابن مريم البينات او منګه ورکړیو عیسی زوی د مریم علیه السلام ته ښکار دلیلونه وأيدناه بروح القدس او مضبوط کړو منګه په پاک روح سره پاک روح سوکته جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام په واسطه باندې الله موږ د عيسى عليه السلام مرسته کړي وا او سب دلیلونه غل ور کړي معجزې ان شاء الله غبري روان سورتونو کې برازي
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم آیا بس هر کله چې براوړو تاسو ته یو پیغمبر هغه حکم چې نه بخو زړونو تاسو نو تاسو بلوي وکړه دومره ظالمانو یعنی د پیغمبرانو په خبرو کې ویم د خبرې چاڼ کولې سی چل وکاو چاڼ کولې به چې کمی خبرې بر دوی د خواهشاتو برابر وي هغه به منلي کمی چې بر دوی د خواهشاتو خلاف وي هغه به پرې خو دي ففريقا كذبتم نيودل د پیغمبرانو نه تاسو دروغجن کړه وفريقا تقتلون او بلدل د پیغمبرانو تاسو وجلا د يهود ډېر خبيث مخلوق ته تاریخ د دوی رواله غ تک تور پروت دوی پیغمبران وجلی دي پیغمبران وجلی وقالوا قلوبنا غلف او دوی زمن زړه خدای علم نډکتی دبل عیب دی دا به بل مرزو چې ځان به د علماونه لوی غنو ځان به د وحی ته محتاج نه غنو جره زمن زړه خو ډکتی د علم نه زمونږ زړونه چې دینو د علم لوخي دي غلف موږ ته ضرورت نشته وي د وحي نن سبب والعياذ بالله دي خلک شتي چې هغوی ځان د علماو او د علم نه اوچت ګڼي او دا غوی دا مطلب دی چې بس ته دوه ټکي انګلیش او دوه ټکي اردو چې د درزینو ته خپوي او بچي سړي په ځل کې راځي هغه کوا قران او حديث د دوی نه خپل ذهن اوچت ګڼي ولعیاذ بالله کوم ته چې لیبرل خلک ویل کیږي علمانیان د دوی د ذهن دی چې موږ څه ضرورت دی قران او حدیث ته دی علما او دی مولیانو ته بس دین دا دی چې خکار کوا دا خبره به تاسو اوریدلی مې ډېر خصوصا په دې ټي ویانو په دې ریډوانو په دې انټرنیټو دا خبره ډیره کوي دوی وای دین د دې نوم دی چې خکار کوا دې ته به څه ضرورت دی چې دا عالم دی او دا قران دی او دا حدیث ته ورياذ بالله نو دی يهودو کې دا مرز دوی به زمونږ زړونه چې دا ډک شوی دي د علم نه او د غلف بل معنی ده یعنی اغلف یعنی زمونږ په دې زړونو باندې پرده دی موږ تاسو په پیغمبران ته موږ تاسو په خبرونه پويږو بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړي دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی اصل خبر ده نه چې دوی زړونه ډک شوی د علم نه خو الله به څه ویل دی الله به لعنت ویل دی فقليلا ما يؤمنون بس ډیر لکسان په دوی کې ایمان راوړي ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چې راغی دوی ته قران د طرف د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکې دي دا کتابونو چې د دوی سره دي دوی سره کوم کتابو تورات ته ک زبور دي ک انجیل قران دي ټولو کتابونو تصدیق کوي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دوی مخکې د دې پیغمبرنا چې فتح به غوښته د الله نه په مقابله د کافرانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې دوی د پیغمبر اجمالاً منو او په مدینه کې چې کوم مشرکین او د عربو د غوي سره به جنگ راغی نو دی بوته دا خبره کوله چې اخري پیغمبر روان دی او غسرم زمون په شان کتاب دی من به دا غسر ملګری کیګو او تاسو به د عادیانو په شان تبا کوو د الله نه به مرسته وخت چې الله د خپل اخري پیغمبر زر راولېږي چې موږ دغه په ملګرتیا کې د کافرانو او د مشرکان مړکو الله اکبر دومره ګور دوی ته پته وخه هر څه ته معلوم او تفصیل ته معلوم چې دي پیغمبر برازي دغه به د نومي دغه به د صفات الله سوي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هر کله چې راغی دوی ته هغه څه چې دوی پیژندونو کفر یو کو دا غینا انکار یې وکړ
دغه پیغمبر به دوی غوښتو کنه وی الله زری راولېږه خو چې راغې بیت انکار وکړو فلعنة الله على الكافرين بس د الله لعنت په دې کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد هغه شی چې دوی خرڅ کړي دي ځانونه خپل باغې باندې هغه څه شی چې دوی خپل ځانونه خرڅ کړي دي اي يكفروا بما انزل الله چې کفر وکړي دوی باغ کتاب چې نازل کړي دی الله ولې به کفر کوي بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده د وجه د کینینا چې نازلې الله د خپل مهرباني نه باغ چا چې وړي د خپل بندگانو نه نو بدی کې د دوی دعای به ذکر شو عزتيان دي حسدګر دي د دې امت سره عزت کوي چې ولې الله دا رحم په دوی باندې وکړو دوی ته خپته چې پیغمبر برازي اخره نه خو چې کله ته پته لري چې پیغمبر په عربو کې راغوي مونږ نه مانو لکه حوی ابن اخطب يهودي به وي زما دي په الله باندې قسمي چې ما ته خپته چې دا پیغمبر دې کوم چې الله را لګره د زوم په کتابونو کې تذکره د خو نه منما دغه دې ولې به مونږ کې نه راغلي الله و چې دوی خپل ځانونه خرڅ کړي په دې عمل باندې چې موږ به دا کار کوو د الله د کتاب نه به انکار کوو او انکار د صدر لاسه کوي الله د کینې او د حسد د لاسه کوي چې ولې الله د خپل رحم په دې بندگانو باندې وکړو فباءوا بغضب على غضب بس اختشوا دوی په غضب د پاسه د بل غضبنا دو غضب ذکر کړو ولې یو غضب خدای چې تورات نه انکار وکړو تورات نه انکار کړي څنګه انکار وکړي ها دې پیغمبر تذکره وبکې شی و نو د خپل کتاب نه انکار وکړو یو غضب دا شو بل غضب د صدر لاسه شو د قران نه انکار وکړو الله یختشو دوی په غضب کې د پاسره بل غضب وللکافرین عذاب مهین او خاص کافرانو لرا عذاب دې ذلیل کونکي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی په کتاب چې نازل کړي دی الله و دې ځکه الله دوی بل مرز بیانوي چې کله دوی ته دعوت ورکړي شي چې په قران ایمان راوړی نو دوی وایي چې موږ خو د تورات نه بغیر بل کتاب نه منو اگر کا کتاب په حق خو موږ نه منو بعضو خلکو کې دا تعصب شتي پر مسلمانانو کې وي موږ بغیر د خپل مولا نه د بل مولا خبره نه منو او موږ بغیر د خپل مذهب نه بل مذهب نه منو کته د زر دلیلونه د قران نه پیش کړو کته د زر حدیثونه پیش کړي خو دې وی چې نه موږ بس دغه یو سړی په خله باندې منو کا غراته وي او موږ دغه یو پلانې کتاب منو کو باغې کې وي په يهودو کې دا مرزو وی موږ تورات نه علاوه بل کتاب نه منو خو بیا دې ته وګوره هغه تورات هم نه مني چې لا تورات صحیح منلې نو بیا یو خبره وکنه خو اسی به دا وی موږ صرف تورات منو تورات نه علاوه بل کتاب نه منو نه تورات خو خپل کتاب خو صحیح مني کنه نو کله چې دوی ته دعوت ورکړې شو چې پاغه سبا ایمان راوړي چې الله نازل کړي دوی بس قالوا وی بدوی نؤمن بما انزل علينا من ایمان لرو با کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې ويكفرون بما وراء او دوی کفر کوي پاغه چې ما سوا د دین دی د دینه اشاره ستره تورات نه لو چې سری دوی کفر کوي انکار کوي وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا چې دغه کتاب حق دی تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دوی سره دي قل تورتوا پیغمبر فلم تقتلون انبیاء الله من قبل نتاسو ولي وجل پیغمبران د الله مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین
کچرته تاسو ایمان راوړونکي په تورات باندې. الله اکبر. څنګه رد په الله وکړو. خدا پیغمبران چې تاسو وجلی دي الله دې سوته وای دا په تورات کې و چې پیغمبران وجني. تاسو چې دا وای چې موږ صرف تورات منو او بل کتاب نه منو، نو په تورات کې به کوم ذکر راغلی دي چې پیغمبران وجني؟ دا څنګه رد دی باغوي باندې. ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا تاسو تراغله موسی علیہ السلام په ښکار دلیلونو. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بیا تاسو ونی وسخه په عبادت سره ورستو د تک د موسی علیہ السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وای د شرک دلاسه. الله بیا د مضمون راوګرځو په دویم پیر دوی خباثت په کې ذکر کوي دا غټ جرم دی چې ته رزق بندگی کې او د الله بندگی پرې. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې موږ واغسته مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او چت کړو موږ په ستاسو د پاسه تور غر. کله به چت کړو د تور غر یا باغویا کسانو باندې چت کړو او یا چې کله موسی علیہ السلام تورات راوړو نو دیو ته سي وي منګه خدای احکام نشو منل دا ګران دي الله به اتور غرو چې کو دا خبره منګه په تیر شي درسونه کې کړو نو دی ویری د غیدل څه خبره ومنله. خذوا ما آتيناكم بقوة من ورته وی واخلی هغه کتاب چې موږ درکړی تاسو ته په طاقت سره واسمعوا واورید خبره. الله ورته سوی دا کتاب په طاقت او طاقت نه دي کې ټول احکام دا بمنی. واسمعوا زما دا خبره واوري په دا باندې عمل کوي. قالوا دوی سمعنا وعصينا منګ واورید او منګ نه منو منګ واورید او منګ نه منو. نو دا خبره خو دې ښکار نه شو کوله الته په الله غرو چت کړی کنه نو دی خو دې سینې شویل مخامخ چې منګ واورید او منګ نه منو. نو څنګه خبره شو درې دوه مطلب شو یعنی په هغه وخت کې خو دوی د منلو اقرار وکړو په سجده باندې پریوتو په ورستو زمانه کې بیا انکار وکړو. نو دا مطلب شو چې منګ واورید او منګ نه منو. یا مطلب دویم دا شو چې دا غوی دغه حال نه دي معلومه ده چې په ظاهر کې وي منګ واورید خو د حالاتو نه دي ښکاری چې دوی په دې خبره باندې عمل نه کوي. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ او ګډوډ شوی او په زړونو د دوی کې محبت د سخي په سبب د کفر د دوی. وَأُشْرِبُوا سکول شی والله وی اشراب دي ته ویل کیږي چې یو شی د بل شي سره ګډوډ شي هغه بیلتون دی بیا ګران شي. نو د دوی په زړونو کې د سخي هغه محبت هغه ګل شی اوسم دی وینه او دی غوخه کې دنن نه وته نه دا غیر وته خو به ډیر ګران وکړه. لکه زمونږ د نن سبا زمونږ په زمانه کې چې څوک دی باباګانو ته د درگاہونو ته پروتي او دا غلطي عقيدي نو د دې راړول چې آسان کار دی نه ګران کار دی. ولې ځکه چې دغه پزړه کې دغه باباګانو او دغه باطل معبودانو هغه محبت چې هغه ګډوډ شي. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم تورته وایا بد دی هغه چې حکم درکې تاسو ته باغی سره ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان لرونکي. الله ورته وی چې پیغمبر ته ورته وای چې دا څه ایمان دی چې تاسو ته دې کار حکم درکې. قل ان كانت لكم الدار الاخره تورته وایا کچرته ایستاسو د پاره کور د اخرت عند الله خالصه من دون الناس پنځ د الله باندې سوچ تاسو د پاره سیوا د نور خلقنا. تکسات مخکې تیر شو کنه يهوديان سوجي جنت ته چا د پاره دي وې زمونږ د پاره دي. سبحان الله دې کې اوس ګوره الله څنګه د دوی د دجل او د دوی د دروغ او د دوی د خباثت راخاره کوي.
وی پیغمبر وای دوی ته کچرته د اخرت د کورس تاسو د لپاره خاصی سیوا د نور خلقونه یعنی د نور ته نه ملوي فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو تاسو ارمان یا ارزو د مرګ کوي کتا سو رښتینی راځي الله پیغمبر ته وجود ته راځي موږ به مروزو تاسو به مروزي او دې سی بوایو چې یا الله په من کې څوک دروغجنی هغه مړ کې په من کې څوک دروغجنی هغه مړ کې د دې لپاره به کې مباهله وي يهود ته ګورو مباهله ته ګورو ته پته چې موږ دروغجنی الله سوي ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم او هیڅ دوی ارمان د مرګ نه کوي همیشه د پاره په سبب دا عملونو چې مخکې لګلې دي لا سنود دوی الله دوی د خپل ځان معلوم دی دوی چې د مرګ نه غواړي ځکه چې دوی د پته موږ دروغجنی او چې سړی رښتینی د مرګ نه کیسه وته وي او زه یو مسله بیان کوم د قران او د حدیث نه سړی راځي د میدان ته بشو کله موږ کې څوک دروغجنی الله دې مړ کې زر پیری د میدان ته کېږم خو چې سړی د پتی زما د مسله په قران او حدیث کې نشي دروغ وای نو دې میدان ته شي یری یاګه والله علیم بالظالمین او الله په دې بظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس على حياه او خامخا تبومومی دوی لر ډیر رسناک د خلقنا په ژوند د دنیا ومن الذين اشركوا او دا کسانونه چې شرک کړي دي پدې کې الله دا خبر ورکړي چې د يهود او نصارا او بیا به مشرکان دوی د دنیا په ژوند باندې ډیر رسناک دي ډیر زیات رسیدي يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة خو خی هر یو د دوی نه چې کاش چې عمر ورکړي شوی د زرکاله د زرکاله الله په دې ذکر کوي چې دوی په دعا کې هم دي شرازي وعيش 1000 نيروز چې چا د دعا کې کنه وي زرکاله عمر دي شي یو بل د دعاګانې دوی دي شي الله وی چې دوی په دې ژوند باندې دومره هرسناک دي چې ارمان یې سده چې ما سو کال ژوند تیر کړي زر کال ژوند تیر کړي خو رب العالمین څخه استخبره کوي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر او ندې دغه عمر خلاصون کې دلره د عذاب نه ک عمر ورکړي شي دته زر کال نه یو لک کال تیر کړه خو آخرت کې بچرته زی جهنم ته وزي والله بصير بما يعملون او الله لدن کې د عملونو چې دوی کوي قل من كان عدوا لجبريل ويا سوق چې دشمن د جبريل عليه السلام دی ناغه تبا ده دا خبره به کې پټه پرته ده څوک چې دشمن دی د چا د جبرئیل علیه السلام هغه تبا ده رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د يهودانو خواته ورغه هغه ته تاسو کې یو به کې پاسې د ویتا ته چې د وحی راوړي دا څوک دی دا څوک ته چې د وحی راوړي رسول صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام دی کنه وی ځکه کوم څه خبره نه منو کنه کله میکائیل وی خوا ګورڅوک چې خبره نه مني کنه دغه زر باندې زموږ په دې باب کې الحمدلله تجربه ده ډیرو کسانو سره خصوصا د بیلتیانو سره موږ ناشو وی زه دلیل غاچ دلیل وته نه د دې کتاب کې د خوله به موږ منو خو دې کې نه استاد سره دې سره څه کار دی چې وحی جبرئیل علیه السلام راوړي او میکائیل راوړي خو وحی خدای الله ده کنه دی ځکه کوم څه خبر نه مونږ کړو ولې وې دی جبرئیل علیه السلام زمونږ په مشرانو باندې عذابونه راوستي دي دا غید له زمونږ د سره نه لګي نو کده میکائیل بیا خوا بیا من خبره منله الله د ایتونه نازل کړي چې پیغمبر ته ورته وای د چا چې د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی ده هغه تبا دی
فإنه نزله على قلبك بإذن الله بس یقینا غنازل کړه د قرآن ستا پزړه باندې په حکم د الله سره د خدای الله ویلي چې قرآن نازل کړه دوی محبت ویل الله سره او د الله د حکمونو سره نو به بګیدانه ویل چې جبرئیل او د میکائیل حکم د الله مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کې د کتابونو چې مخکې د دین دی د دین اشاره ست ده قرآن ته وهدى وبشرى للمؤمنين او هدایت او زیر دې د پاره د مؤمنانو من كان عدوا لله وملائكته ورسله سوک چی دشمن د الله او د غد ملائکو د غد رسولانو وجبريل وميكائيل او د جبريل او میکائیل علیهم السلام تر دوړو د نمونه به جدا په دې ذکر کو ځکه چې خبره د دوی روانه و فإن الله عدو للكافرين بس یقینا الله دشمن دی د کافرانو څوک چې د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی کوي یا د میکائیل سره کوي یا د پیغمبرانو هر یو پیغمبر سره کوي نو د الله د انسان سره دښمنی ده ولقد أنزلنا إليك آيات بينات او یقینا من نازل کړي دي تا آیاتنا خکارا حکمونه الله وی چې موږ ته نازل کړي وما يكفر بهذا إلا الفاسقون او انکار نه کوي د دین مگر کسان چې ډیر نافرمان دي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا او هر کله چې دوی لوز کی او لوز نغور زیدا لوز یو ډله د دوی نه دبل عیب دی په دوی کې سجل کوي لوز کی نو لوز بیا پورا کوي نه بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې اکثر د دوی نه ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول د الله د طرفنا چې تصدیق کوونکې دی دا کتابونو چې د دوی سره دي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نو گزار کو یو ډلې دا کسانو نه چې ورکړې شوی دی ورته کتاب د الله کتاب ورستو د شاګانو نه تورات ته ورکړې شوی دی کله چې قران راغی نو قران چرته گزار کو شاته گزار کو ورکه خپل تورات هم گزار کو كأنهم لا يعلمون لك چې دوی نه پوهیږي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دوی روان شو باغ سفسی چې لوستل به شیطانانو په زمانه د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې یعنی دوی هغه کتاب پرې خو د تورات پرې خو د قران پرې خو او روان شو په سفسی په جادو بسی هغه جادو بسی دوی روان شو د سليمان عليه السلام په وخت کې چې شیطانانو کاغه پیریانو کاغه انسانانو چې کوم جادو لوستل به بس روان شو او دا خبره دی يهودو مشوره کړو چې د جادو چا خولې دی د سليمان عليه السلام او د دې نسبت به هغه ته کو او دا خبره دی شیطانانو مشوره کړې و چې کله سليمان عليه السلام وفات شو نو دی شیطانانو خلکو ته دوی چې د پتا سو چې د بچای کول نو د جادو د لاس کوله د جادوګرو ځکه چې د پیریان راټینګول او د زناور راټینګول د ګران کار دی نو د جادوګرو نو دغه د تخت لاندې جادو کتابونه پراته او چې هغه د سليمان عليه السلام د جادوګرانو نه راجمع کړیو نو دوی چې هغه تخت چت کول لاندې د کتابونه پراته یو ګور دغه جادو دی دا به سليمان عليه السلام کو پتا شو باندې
نو بس په دې باندې دوی مشهور کو چې سليمان عليه السلام جادوګر ولیاد ویل دا جادو هغه خو ولې په دې کې دا مسله ثابته شو چې دا جادو د پوخانه دی د اوس نه دی او ما د جادو په دې مسله باندې سلور 15 بیانونه کړي تفصیلا د جادوګر حقیقت د جادوګر علامات د جادو حکم او د جادو نه د بچ کېدو اسباب او د جادو علاج او زمونږ د دوره کې موږ سره دومره ټیم نه چې هرې خبرې له تفصیلا ورشو ځکه چې قرآن غټ کتاب دې ختمول په 2 میاشتو کې دا ګران کار دی نو هرې خبرې موږ تفصیل لنی شوتلې بعضو خبرو کې زه حواله ورکوم په یو بیان په یو کتاب نو هغه بیا اوري یا کتاب ګوري نو دغه بیانونه تفصیلا ووري تاسو بر جادو حقیقت او هر څه معلوم شي جادو د الله په حکم سره اثر کوي جادو اثر لري خو په حکم د الله سره وما كفر سليمان او کفر نو کړه سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا مگر شیطانانو کفر کو يعلمون الناس السحر چې خوب خلق ته جادو د دین دا مسله ثابت شو چې جادو کفر دی جادو نه بزن لري ساتي جادوګر خواته بنورځي د کوډګر د پالګر خواله بنورځي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې څوک صرف خواله ورشي خبر ولمنی نو خاصه خواله ورشي سلوي خورزي موز نه قبلي او چې خواله ورشي او خبر ولومنی نه د کفر کو په دې قران باندې قران نه انکار وکړو خپل معاشره کې دا خبر عام کې او خپل کورونو کې چې دې خبيثانو له دې غلط عقیدو له بنځي خواله جادوګران او کوډګر او پالګر چې کوم دي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او غسا چې نازل کړي شی په دوه ملائکو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت هاروت او ماروت باندې جادو نازل شوی بابل ښار د په عراق کې اول ته الله سبحانه وتعالى د دوه ملائکه را کوز کړي او دوی به خلکو ته جادو خو او د الله یو امتحان دی یشربو چې الله وی چې جادو کفر دی او جادو خواله جادوګر خواله مزه او جادو ته منې دي کینو به ولدار کوزول دوانه د امتحان دی کنه لکه ګور الله موږ ته زیب زیب د قران کې ویلي چې شیطان ستاسو دشمن دی خدای شیطان بیا پر خو دی ګوره کله غختینو په ټیم کې په کم ټیم کې چې شیطان آدم علی السلام ته سجده ونه لګوله په ټیم کې به دی وجلې او ختم کړي به خو الله پری خو دو زمنګ د پاره امتحان دی نو دغه شند دوه ملائک چې الله را لګلو نو د دې لپاره را لګلو چې الله امتحان راوستو پر خلکو باندې داخله کسکه خاغوی بم صفه خبره کوله سبوي وما يعلمان من احد او غيبا تعلم نور کوه چاته حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر تردي چې وبویل یقینا موږ تاسو د پاره امتحان یو نو کفر مکوي په جادو کولو سره دا خبره متخصصه وکړه خو بیا به بعضو خلکو دې زده فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ندوی بس د کولو ندوی بس د کړه کوله دغه دو ملائکونه داغه چې جدای به راوسته باغی سره په مز د سړی او د خزی داغه کې ادینه د ثابت جادو اثر کوي ځکه خو به فرق راوستونه جادو اثر کوي د الله په حکم سره او چې الله نه غوړي به اثر نه کوي نو جادو د مغټ نقصان دی چې خزه خاون جدا کی او غالبا چې جادو کې دی لپاره کی چې دوه انسانان جدا شي زموږ په معاشره کې جادو د خبرې او مسلې ډېری زیاتې شوې دي د بيدینۍ د لاس د جهل د لاس خصوصا په زنانو کې وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او نو دوی zarar ورکون کی باغی سره چاته مگر په حکم د الله چلو ورنی به zarar ورکول شي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دوی بس د کول واغسه چې zarar به ورکو دوی ته او فائدہ به نه ورکول دوی ته په جادو کې فائدہ نشته په جادو کې څه دی نقصان دی
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق او یقینا دوی پویدو بدی خبره چې چا واغستو جادو نه بيداغ د پاره په آخرت کې اسبرخه په دې خبر باندې دوی پویدو خو به هم کول ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړی دی په هغه سره ځانونه خپل لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پویدې ولو انهم امنوا واتقوا او کچرت دوی ایمان راوړې و او د الله نه یریدلې و لمثوبه من عند الله خير مخامخه بدل د الله د طرف نه غوړه د دوی لپاره لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پویدې دیس کی دا خبره ساتي د جادو د مسلې سره چې جادو علاج د ثابت قرآن او حدیث کې شتي او موږ په دې باندې بیان کړی دا غووري خو جادو ګوره په جادو باندې نشي لري کولای او دې د عربي کې نشروي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی جادو په جادو نه ختمه اوس پتا باندې جادو شو طبيعه کوډګر خو لاله چې زما د په ما چې کوم جادو شوی دا ختم کینو مطلب دې ته دا خبرو تصدیق کې او ته دا مرسته کې نو جادو به هم په جادو باندې نه ختموي دا حرام کار دی. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو یو سل 3 نمبر آیت ان شاء الله سبب دا یو سل او سلورم نمبر آیت نه شروع کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حدیث باندې پوک او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.